ای پیغمبره کله چې تاسو ښځو ته د طلاق ورکولو اراده کوئ نو هغو ته د هغو په عدت کې طلاق ورکړئ او د عدت زمانه سمه پوره وشمیرئ او له الله نه وویریږئ چې ستاسې پروردګار دی د عدت په زمانه کې مو تاسې هغوی د هغو له کورونو څخه باسئ او نه د هغوی په خپله وځي مګر دا چې که هغوی د کومې څرګندې بدۍ مرتکبې شي او دا د الله ټاکلي حدود دي او څوک چې د الله له حدودو څخه تیری وکړي هغه به پر خپل ځان خپله ظلم وکړي ته نه پوهیږې ښایي له هغه وروسته الله د توافق څه لاره پیدا کړي بیا کله چې د هغوی د خپل عدت موده پای ته ورسیږي نو یا هغوی په ښه توګه په خپله نکاح کې وساتئ یا په ښه توګه له هغوی نه جدا شي او دوه داسې کسان شاهدان ونیسئ چې له تاسې نه د عادل خاوندان وي او ای شاهدانو شاهدی سمه صحیح د الله لپاره ادا کړئ دغه خبرې دي چې د هغو تاسو ته نصیحت کیږي هر هغه چې پر الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان ولري څوک چې له الله نه په ویریدو کار وکړي الله به د هغه لپاره له ستونزو نه د وتلو کومه لاره پیدا کړي او هغه ته به له داسې لارې نه روزي ورکړي چې هغه لوري ته د هغه ګمانه هم نه رسیږي څوک چې پر الله باندې توکل وکړي د هغه لپاره هغه کافي دی الله د خپل کار پوره کوونکی دی الله د هر شي لپاره یوه اندازه ټاکلې ده او ستاسې له میرمنو څخه چې کومې له حیضه ناامیده شوي وي د هغو په باب کې تاسې شکمن شوي یئ نو درته معلومه دي وي چې د هغو عدت 3 میاشتې دی او همدغه حکم د هغو ښځو دی چې لا تر اوسه یې حیض نه وي راغلی او د حامله ښځو د عدت حد دا دی چې د هغو حمل وضع شي څوک چې له الله نه وویریږي د هغه په کار کې هغه اسانتیا پیدا کوي دا د الله حکم دی چې هغه تاسې ته نازل کړی دی څوک چې له الله نه وویریږي الله به د هغه بدیله هغه نه ایسته کړي او هغه ته به لوی اجر ورکړي هغو ته د عدت په زمانه کې په همغه ځای کې استوګنه ورکړئ چیرته چې تاسې اوسیږئ هر راز ځای چې تاسې ته میسر وي او د هغو د تنګولو یعنی پر هغو باندې د فشار راوړلو لپاره هغوی مه ځوروئ او که هغوی حاملې وي نو پر هغوی باندې تر هغه وخته لګښت وکړئ تر څو چې د هغو حمل نه وي وضع شوی بیا که هغوی ستاسې لپاره ماشوم ته تی ورکړی نو هغو ته به د هغو اجوره ورکړئ او د اجورې معامله په ښه توګه په خپل منځي خبرو اترو سره فیصله کړئ خو که تاسې د اجورې په پریکړه کې یو بل سره سختي ونیوله نو ماشوم ته به کومه بله ښځه تی ورکړي شتمن دې له خپلې شتمنۍ سره سمه نفقه وکړي او چاته چې روزي کمه ورکړل شوي وي هغه دې له همغه مال څخه لګښت وکړي چې الله هغه ته ورکړی دی الله چې چاته څومره څه ورکړي دي له هغې نه په زیاتو هغه نه مکلفوي لرې نه ده چې الله له تنګلاسۍ نه وروسته پراخي هم ور په برخه کړي څومره د ښارونو اوسیدونکي دي چې هغوی د خپل پروردګار او د هغه د پیغمبرانو له حکم نه سرغړاوی وکړ نو موږ له هغو سره سخته محاسبه وکړه او هغوی ته مو سخته سزا ورکړه هغوی د خپلو کړو خوند وڅاکه او د هغوی د کار پای سراسر زیان دی الله په آخرت کې د هغو لپاره سخت عذاب تیار کړی دی نو له الله نه وویریږئ ای د پوهې خاوندانو چې ایمان مو راوړی دی الله تاسې ته یو نصیحت نازل کړی یو داسې پیغمبر چې تاسې ته د الله ښکاره څرګند هدایت درکوونکي آیتونه اوروي تر څو چې ایمان راوړونکي او نیک عمله خلک له تیارو نه رڼا ته راوباسي څوک چې پر الله ایمان راوړي او نیک عمل وکړي الله به هغه داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي دوی به په هغو کې د تل لپاره اوسیږي الله د دغسې انسان لپاره ډیره غوره روزي ساتلې ده الله هغه ذات دی چې اسمانونه یې پیدا کړل او د همغو په شان ځمکه هم د هغو په منځ کې حکم نازلیږي دا تاسې ته د دې لپاره ویل کیږي تر څو چې تاسې وپوهیږئ چې الله په هر څه قدرت لري او دا چې د الله علم پر هر شي باندې چاپیر دی